نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن شاء الله ننبه سورة أنعام آيات نمبر يوصل سلور شپتم یعنی 164 بوایو اللہ تعالی د دې آیت صحیح ترجمه صحیح مطلب و معنا کولو توفیق ما ترا کی الله تعالی دې موږ تاسو ټول په قرآن کریم باندې پوهه کی الله دې عمل کولو توفیق را کی موږ تاسو ټول ته آمین. شات آیاتونو کې ابراهیم علیه السلام او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه د دین او بیا د هدایت او بیا هغه دین چې د ابراهیم علیه السلام او هغه دین د رسول الله صلی الله علیه وسلم او بیا ویلی الله تعالی چې زمونږه مرګ او ژوند دا به ټول د الله تعالی د پاره وي ځکه چې الله سره بل څوک شریک نشته او د دې خبرې الله مونږ ته حکم را کړی دی. نو کیږي عبادت د هغه عبادت اصل کې د اولوهیت په معنی کې تاسو ته کړی دی. الله الہ دی یعنی هغه څوک چې د چا عبادت کیږي نو د چا چې عبادت کیږي هغه معبود شو نو د ته اولوهیت وایي عبادت کول. چا چې عبادت کی هغه معبود یعنی الہ نو الہ خو الله دی لا اله الا الله دی باندې تاسو پوه شئ. اوس مخ کې د ربوبیت ذکر دی او ربوبیت نه علاوه د مشرکینو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو څو تجاویز وو دا غي جواب ورکړي الله تعالی. یو تجویز دا غي دا وو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلي چې څه به سره خپلو کې جګړې کوو خو راځه څه عبادت زموږ د بوتانو کوه څه به زموږ استاد الله کوو نو کار به رواني جنگ و جګړې به نه کوو او زمونږ د بتانو عبادت کوه. نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به ورته خبره وکړله چې که زه عبادت وکړم د الله نه د علاوه د بل چا او بل چا ته رب ووایم معلومات خو به سزا ملاویږي الله به مانه ناراض شي الله به ماته سزا راکړي. نو هغوی به ورته ویلې خاص کر ولید بن مغیره دا خبره کړې وه چې ته غم مه کوه ستا بوج په مونږ به ستا بوج اوچت کو تا ته به الله تعالی سزا نه درکړي کته دومره یاریږي. نو د دې خبرو جواب او د دې باره کې قانون الله تعالی بیانوي. اول هغه ته جواب چې کم انداز کې الله تعالی ډېر په ښه انداز کې هغه ته جواب ورکړي. تفصیل پکې ډېر زیات اوږد دی کېدلی شي پکې خو ان شاء الله تاسو دومره ډېر قرآن کریم وویلې تاسو به اسانۍ سره ان شاء الله پوه شئ. الله دې ماته توفیق راکړي چې تاسو پوه کړلی شم. قول دی ته ووایه غیر الله آیا د الله تعالی نه علاوه ابغي ز اولټوم ربن رب ان الله نه علاوه ز بل څوک رب وګورم وهو او هغه رب كل شيء هغه رب د هر یو شی دی. دا خو ساده غونته معنی شو. انسان دی اول خو تاسو خپل د رب معنی زده کړی هم دا بیا تاسو واوري. رب لکېږي پروردگار پرورش کوونکې او دې کې درې بنیادی معنی دي. اصل ټول اسماء او صفات چې څومره دي دا ټول پر ربوبیت کې جمع کیږي په اولوهیت کې هم او پر ربوبیت کې هم. خو خاص معنی چې کومه د دې سره تعلق دی چونکې پروردگار پرورش کوونکی نو هر څوک د چا پرورش کوي چې کوي اول هغه ته پیداګیری کیږي یعنی پیداوي کی. لکه مثلا یو سړی نوکری ورکوي یا نوکر لټوي خو اول خو به نوکر پیدا کوي که نه چېرته بازار کې چېرته کلي کې لټوي به چې نوکر څوک دی. نو الله تعالی اول انسان پیدا کړی دی پیدایش الله کړی دی. نو د ربوبیت اول معنا دا خالقیت خالق پیدا کوونکی. دنیا کې چې څه دي د الله پیدا کړي دي د الله تعالی پیدا کړي دي نو خالق شو. بیا چې څوم الله تعالی پیدا کړي دي څومره چې زنده زی روح شیونه دي یا بغیر د روح نه دي دا ټولو ضرورت الله تعالی پوره کوي. دا ټولو ضرورت الله تعالی پوره کوي. او بیا هغه نه وروستو د دې اختیار دی او هغه اختیار هم د الله په لاس کې دی. الله ورځې راوخیږي بره او بیا هوا ته حکم ورکړي ویسي او بیا چې کوم ځای باندې حکم وي هغه ځای باندې راووري. دا اختیار چا سره دی؟ د الله سره. هوا چلیږي اکسیجن دی هایدروجن دی وغیره نور ګیسونه دي دا په دې هوا کې په دې ونو باندې د هغې ضروریاتو مطابق هغې ته رسیږي د هغې مطابق هغې خپله زندګي تیروي بیا میوه ورکوي بیا میوه پخیږي او بیا میوه خلک خوري. دا څوک کوي؟ د چا په اختیار کې دي؟ مالک څوک دی؟ بوټی دی یو دانه ځمکې کې وغورځوه هغه نه لو یو ونه جوړه شي
هغه ونه چا په حکم باندې جوړیږي، څه شی کم شو په د دنیا کې بلکې زیات شو هر شی. دا دومره مونږ وخوړل هغه باوجود کمی رانغو نور زیاتې راغی. دا څوک کوي؟ د دې اختیار چا سره دی؟ دا دومره غونډې یو څو ورځې مخکې اوبه لږې زیاتې شوې نو سیلابونه وو، چې لږې کمې شي نو قحط وي. دا څوک کوي دا ټول؟ یعنی دا اختیار چا په لاس کې دی؟ خپله د انسان پیدا شو نو دا چا پیدا وکړ؟ انسان خپله ځان پیدا وکړو. دا کولی شي کیدی شي یا یو مور او پلار یو بچی پیدا کولی شي؟ دا ممکنه ده؟ بالکل نه ده ممکنه. بیا انسان د پیدایش نه وروستو مرګ دی د الله تعالی، بیا د دې ژوند دی. ژوند کې د خپله باډي دی وګوري، زما د باډي کې زما د اډوکي غوښې وینه وغیره، د دې اختیار چا سره؟ دا څوک چلوي؟ مونږ چې وده شو زړه روان وي، ګردې روانې دي خپل کار کوي، دماغ روان دي خپل کار کوي، همدغه رنګ نور ټول شیونه سوا د لږو محسوساتو نه چې هغه پکې آرام کوي. دا څوک چلوي؟ د دې مالک څوک دی؟ نو دا درې شیونه چې څوک کوي هغه ته ویل کېږي رب. او چاته چې دا اختیار ورکړلی شي هغه ته ویل د کار ته ویل کېږي ربوبیت. نو مونږ پیدا کړي الله یو، او مونږ روزي رسان هم الله دی، او زمونږ اختیار هم د الله په لاس کې دی. چې کله دا درې وړه شونه د الله سره دي نو مونږ د بل چا اطاعت څنګه وکړو؟ بیا الله دا پوښتنه کوي چې دی ته ووایه زه پیدا الله کړم، لوی الله کړم، روزي الله را کوي، خوراک هغه را کوي، هوا ګیسونو وغیره ضرورت د الله کوي، اوبه الله تعالی پیدا کوي، زمکه کې فصلونه الله تعالی را زرغونوي، مړکوي به ما الله تعالی، ورځم به زه الله تعالی ته. نو بیا زه دا ټول کارونه چې الله کوي دې د پاره چې د څه شي ضرورتونه دي هغه هم الله کوي. لکه مثلا د خوراک ضرورت دی نو خوراک الله پیدا کوي، او د میوې ضرورت دی نو الله کوي، د نورسترګې ضرورت دی نو الله یې راخیجوي، د سپوږمۍ ضرورت دی نو الله یې راخیجوي. چې دا ټول کارونه 100% په دې کائناتو کې چې څه دي سره زما د الله کوي، نو زه بل چاته ربوبیت څنګه درجه ورکمه؟ په دې باندې خو خرم پوهېږي. دا ډېر اسان او ډېر ساده غوندې سوال دی. الله تعالی دې موږ تاسو په دې باندې پوهېږي چې آسان غوندې مثال دی چې یو سړی یو کور کې اوسېږي، خوراک هغه ورکوي، تنخواه هغه ورکوي، او دې کار کوي د بل چا کور. داسې نوکر ته خلک څه وایي؟ تاسو لږه لفظ په پښتو کې وایي، داسې خلک د سړي د څوک څه وایي چې خورې هلته ډکېږي هلته او مزدوري دلته د بل سړي کوي. دا ډېره عجیبه غوندې خبره ده. دا د شرک او د ربوبیت خبره تعالی دوی ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي دی نه لکه پوښتنه وکړه. او چې کله خپل هم سړی پوښي بیا پوهېږي چې یا الله پیدا او تا کړم، ضرورت مې ته پوره کوي، زه بل چاته څنګه د ربوبیت مالکیت اختیار وکړم چې ته زما مالک یې؟ یا تا په مرضي به زه ژوند تېرومه، یا تا به هره خبره منمه؟ بالکل هم نه. اوس بیا هغوی وویلی چې که ته یېرېږې د قیامت نه نو ستا بوج به مونږ اوچت کړو. نو الله فرمایي قانون دا نه دی، قانون دا دی ولا تکسبو، او نه ګټي. کسب وایي کاروبار ته، ګټې ته هغه سرمایه چې کومه دی راواخلي. کل نفس، هر یو کس، الا مگر علیها، په ماغه باندې به وي. یعنی چا که نیکي وکړله بدل به هغه ته میلاویږي، که چا بدي وکړله نو بدل به هغه ته میلاوي. دې کې بیا تفصیل ډېر زیات دی. لکه مثلا دا دی چې که چا نیکي وکړله خو هغه نیکي دپاره بل سړي بلګلی دی، نو چا چې بلګلی دی هغه ته به هم اجر میلاویږي، خو ده ته چې کومه میلاویږي دې نه به کمی نه کېږي. لکه یو پلار دی بچي پوه کړل، قرآن ورته وښود، قرآن باندې عمل کوي بچي، نو دې ته به پوره اجرونه دي بچو ته میلاویږي. خو پلار ته به هم میلاویږي ځکه چې پلار دا پوه کړي دي. خو دې مطلب دا نه چې د بچو حق کې به کمی راځي، نه، د دې په ثواب کې کمی نه راځي. همدارنګه هر داعي. بیا اوس قانون بیانېږي الله تعالی. یو قانون خدا بیان شو چې هر کس ته به د خپل عمل سزا او جزا میلاوي. ولا تزر وازره وزر اخرى، نه به اوچتولی شي هیڅوک اوچتونکی د بل چا بوج. وزیر ویل کېږي ملګرتیا ته، بوج اوچتونکی د بادشاه وزیر ځکه وي چې دا ورسره په بادشاهي کې ملګری وي، دا د فلاني شي ملګری، د فلاني شي وزیر، فلاني شي دا کارونه دی ورسره کوي. نو قیامت کې هیڅوک هیڅ چا سره بوج نشي اوچتولی. او دا قانون رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلو احادیثو کې موږ ته بار بار ښودلی دی. خپلې بچی ګرانه بچی چې ټول نه ډېره مینه وی ورسره، هغې ته وایي یا بچیه یا فاطمې، په دې ډاډه نه شي چې کنې ته د محمد لوري صلی الله علیه وسلم، تا نه به خپل عمل پوښتنه کېږي، ما نه به خپل کېږي. که چېرې رسول الله صلی الله علیه وسلم د وجې نه د هغو بچو، نو بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم فاطمې ته ویلی چې ته منځونه مه کوه، ته بېغمه شه، زه شته یم که نه. یا د پلار په وجه باندې چې بچی خلاصېدی شو نو کنعان به بیا هلاکېدو نه،
یا د بچو په وجه چې پلار خلاصېدی شو نو د ابراهیم علیه السلام پلار ته دعا نه مني کو چې دعا به ورته نه کوي د کافرو هر چاته خپل عمل ملاویږي ابراهیم علیه السلام درجه وګوره او پلار یې وګوره د نوح علیه السلام درجه وګوره او زوی وګوره همدغه رنګ ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم درجه وګوره او تر ابو لهب وګوره چې هر ورځ موږ په قرآن کې دغه باندې لعنت وایي نه داسې نه کیږي هر څوک به خپل بوج اوچتای همدا وجه ده چې موږ کله د عیسی علیه السلام مخالفت کوو به خلک وایي نه دا دی وغه دی هیڅ چاته هیڅ څوک هیڅ عمل نشي ورکولی ها مالی عبادتو کې هغه څوک چې هغه وارثان یې غي د هغه بیا بیل بیسته ثم بیا به الی ربکم تاسو خپل رب طرف ته مرجعکم تاسو تلل دی واپس جمع کېدل دی تاسو مرجع تاسو رب دی فینبئکم بیا هغه خبر در کی تاسو ته بما د هغه څه کنتم چې وای تاسو فی باغی کې تختلفون چې اختلاف هم کو دنیا کې چې جګړه چې کولې چې دغه عبادت کوا د مکوا د شرک ته د بدعت ته او د منافقت ته او د فلانه ده قیامت کې بدر تعالی او خی چې تاسو کول او څنګه دې کول او حق باندې سوکو قل او یا غیر الله آیا سوا د الله تعالی نه علاوه د الله نه ابغي ز الټوما جوړ کما ربن بل چا ربوبیت او منما وهو او حال دا چې هغه رب دې ان الله تعالی رب دې کل شیء د هر یو شی ولا تکسب او نغټي کل نفس هر یو کس الا مگر علیها او په ماغه باندې بوي ګټه د هغه کا خېکړی وی ک بدی کړي ولا تزرو او نبو چتای وازرتن بوج چتون کې وزر اخرى بوج د بلچا ای چوک بوج چتون کې بد بلچا بوج نشي چتولې ثم بیا به الی ربکم تاسو خپل رب طرف ته مرجعکم واپس کېدل دي تاسو فینبئکم بیا به خبر در کی تاسو ته بما کنتم پاغه سباندې چې وای تاسو فيه پاغه کې تختلفون چې اختلاف هم کو